د کلدارو اخیستونکو صرافانو ته د طالبانو غټه سزا او د کلدارو پر ضد کلک کمپاین. بشپړ جزئیات په ویډیو کې واورئ. طالبانو هوډ کړی دی چې کلدارې به په ټول افغانستان کې ورکوي او له دې وروسته به هیڅوک په کلدارو راکړه ورکړه نه کوي. تازه یې هغه صرافانو ته سزا ورکړې ده چې په کلدارو یې نور اثار بدلول. ازادي راډیو ته د کندهار د صرافانو د اتحادیې یو غړي ویلي دي چې تېره ورځ طالبانو د کندهار په صرافۍ مارکیټ کې یو شمېر صرافان چې په کلدارو یې تبادله کوله وهلي ټکولي او یو شمېر یې له پیسو سره له ځانه سره بیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو صرافانو ته یوه میاشت وخت ورکړی دی چې د کلدارو تبادلې ختمې کړي او تر دې وروسته دغه پیسې افغانستان کې تبادله نه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې افغانان د طالبانو یادګار ستایي او وایي چې پاکستان زموږ له هیوادوالو سره انسان چلند نه کوي او په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنه کړه، نو باید موږ هم د دوی پیسې استعمال نه کړو او حتی د امکان تر حده باید له پاکستاني توکو سره هم بایکاټ اعلان کړو او وایي نه خلو.